Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar Imam, Afridi English language trainer. My dear viewers, in this video, you will learn the KPK English chapter number 1, the model of tolerance exercise. In this exercise, I am doing its second part. Choose the correct answer for the following statement. Before we have done its first part, in which we have learned comprehension question with Pashto translation, so that you can't feel difficulty whenever you solving your paper or MCQ. So without wasting your time, let's start. My dear viewers, pananane video ke ba mung da ki pike the English chekum second chapter number 1 the model of tolerance the exercise ba second part kaun au pade part ke ba munga choose the correct answer for the following statement vayu د دینه وړاندې چې کومه پارټ وو یا کومه ویډیو پاره کې مونږه د موډل اف ټولرنس چې کوم دا کمپریهنشن کوېسچن دی دا ډېر په تفصیل سره د پښتو د ترجمې کړي وو د دې دپاره چې تاسو له څه مسله تکلیف نه وي نو ټایم ونه ضایع کوم راځئ چې سټارټ کوم choose the correct answer for the following statement دا زموږ سره بی دی جز بی نو په دې کې نمبر فرست چې کوم دی وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم said to Hazrat Umar رضی الله تعالی عنہ go and repay him his loan and give him 20 sa extra. In this sentence him refer to وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له وفرمایل چې لاړ شه او هغه له خپل قرض ورکړه او هغه له 20 سا اضافي ورکړه. په دې جمله کې چې کوم دا هم د هغه له چې موږ پښتو کې ترجمه وکړه دا چا له ریفر شوی دی نو اوس څلور آپشن موږ راکړل شوي دي. آپشن نمبر فرست کې دی ریبي زید، آپشن نمبر 2 کې دی ابو سفیان او آپشن نمبر سی کې دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او آپشن نمبر डी کې دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. نو مایډیا ووز د ټولو نه اول خدا پیژندل پکار دی چې دا هم څه شی دی او د دې معنا څه ده. هم دا د انګلیش د ګرامر د رول په مطابق دا اوبجیکټ پروناون دی او په پښتو کې د معنا ده هغه له. نو که تاسو د ماډل اف ټولرنس وګورئ نو په دې کې یوه سټوري ده او په هغې سټوري کې یو کس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه د قرض مطالبه ډېره په سختۍ سره کړې وي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا کس وویني او د هغه رویه وویني نو هغه له ډېره غوسه ورشي او ورشي دې کس له او دا کس ته ویریږي. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له فرمایل چې تا دا کس ویرولو دله خپل قرض هم ورکا او اضافي 20 ماسې هم ورکا. نو دا کس څوک و؟ دا مایډیا ووز یهودي پیشوا و چې نوم یې و ریبي زید. نو دلته چې کوم دا هم دا ریفر شوی دی دا ریبي زید له ریفر شوی دی. نو زه امید لرم چې په دې باندې به بس تاسو ښه پوه شوي وئ. نمبر 2 The tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bonds. Why che the tolerance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew no bonds. In this sentence the phrase knew no bonds mean that وایي چې په دې جمله کې چې کومه مونږ اوس ویله د ټولرنس اف حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نیو نو بونز وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم تحمل برداشت دا لامحدود و څه حد یې نه و. د دې جملې دا معنا ده او وایي چې په دې کې دا کوم فریز استعمال شوی دی نیو نو بونز د دې څه معنا ده.
نو دلته اوس موږ څلور آپشن په انګلیش کې ملاو شوي دي. په پښتو کې خو یې تاسو له معنا ملاو شوه، خو اوس په انګلیش کې یې کورکټ معنا کومه یوه ده هغه ده نمبر فرسټ his tolerance was immeasurable for Muslims. وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تحمل برداشت دا مسلمانانو پورې یا مسلمانانو له بې حسابه و. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تحمل و دا مسلمانانو له بې حسابه و، بې انتها و. په نمبر بی جز کې بیا وایي چې his tolerance was not confined to Muslims only. وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم د تحمل برداشت و دا صرف په مسلمانانو پورې محدود نه و. نمبر سی کې بیا وایي چې his tolerance was restricted to Muslims only. وایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تحمل برداشت و دا صرف په مسلمانانو پورې محدود و، restricted محدود چې حد یې وي. او نمبر ډی his tolerance was confined to Muslims only. او هغه his tolerance was confined to Muslims. وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تحمل برداشت دا صرف په مسلمانانو پورې محدود و. دلته د کنفایند معنا دا محدود. نو مای ډیر سټوډنټس په دې آپشنو کې چې کوم کورکټ آپشن دی هغه دی جز نمبر بی his tolerance was not confined to Muslims only. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم تحمل برداشت و دا صرف په مسلمانانو پورې نه و محدود، یا صرف مسلمانانو له نه و، د مسلمانانو دپاره نه بلکې مشرکینو کافرینو ټولو لا به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تحمل او برداشت یو شانتې و. ټولو سره به یې د تحمل او د برداشت نه کار اخیستو. نو دا و زمونږه نمبر 2. آپشن نمبر 3 کې وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم said a Muslim is he from whose hand and tongue the Muslims are safe. ای چې مسلمان هغه دی د چا د لاس او د ژبې نه چې بل مسلمان محفوظ وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی. This hadith means that وایي چې د دې حدیث معنا د اوه څلورو آپشنز دي. په دې څلورو کې به یو آپشنز صحیح وي. نمبر A, a true Muslim does not hurt a Muslim physically and emotionally. وایي چې یو صحیح مسلمان هغه بل مسلمان لا جذباتي او بدني تکلیف نه رسوي. نمبر B, a true Muslim does not badmouth or curse anybody. وایي چې یو صحیح مسلمان بل چاله خراب لعنت کنځلې نه کوي. Number C, a true Muslim does not beat or injure anybody with his hands. وایي چې یو صحیح مسلمان بل مسلمان په خپلو لاسونو نه وهي او نه یې زخمي کوي. Number D, a true Muslim does not trouble anybody mentally. او وایي چې صحیح مسلمان چاله هم ذهني تکلیف نه رسوي. نو په دې کې چې کوم کورکټ آپشن دی هغه دی جز نمبر A. A true Muslim does not hurt a Muslim physically and emotionally. دا پکې صحیح آپشن دی. نمبر 4. په نمبر 4 کې وایي چې truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion. رښتیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د تحمل، معافی، برداشت او د رحم یوه اعلی مثال و، نمونه. دلته د کوم هیڅ استعمال شوی دی دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دپاره استعمال شوی دی. نو اوس غواړي چې
The word epitome in this sentence mean وایي چې دا کوم ورد epitome په دې جمله کې راغلی دی د دې معنا ده. A. Essence. Essence mean اصل خاصیت. Number B. Embodiment. Embodiment mean مجسمه یا عملی اظهار. Number C. Contrary متضاد مخالف. او نمبر डी example. نو په دې کې چې کوم کریکټ صحیح آپشن دی هغه دی example. نو زه امید لرم چې په دې باندې به هم تاسو پوه شوي. نمبر 5 په 5 کې وایي چې د رسول صلی الله علیه وسلم granted a general amnesty to the entire population of Mecca. وایي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مکې ټولو خلکو له یا ټولې آبادۍ له د عام معافۍ اعلان وکړو. The word amnesty in this sentence mean وایي چې کوم د word amnesty دی په دې جمله کې د دې معنا ده patience صبر forgiveness معافي tolerance تحمل acceptance قبول. نو په دې کې چې کوم کریکټ آپشن دی هغه دی forgiveness. نو my dear who was دا و د model of tolerance د exercise part 2 او په دې پارت کې مونږ آپشن د کریکټ یا آپشن چې کوم دا کریکټ آپشن دا مو پکې وکړل. نو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې my dear who was دا و د model of tolerance د exercise part 2 او په دې پارت کې مونږ د exercise چې کومه دوهمه question will be choose the correct answer for the following statement. دا مونږ سره د پښتو د translation سره وکړو د دې دپاره چې سټوډنټانو له څه مشکلات نه پیښیږي او په معنا یې پوه وي. نو زه امید لرم چې دا به د ستاسو خوښ شوي وي او تاسو به ترې ډېر څه زده کړي وي او زه دا امید او توقع هم لرم چې تاسو به زما دا چینل سبسکرایب کړئ او مخکې به یې شیر کړئ چې نورو خلکو له هم ترې فایده ورسیږي. تھینکس مننه.